ملګري تاسو ټول په دې باندې ښه پوهېږئ چې خط اول ځل دپاره چینایانو ایجاد کړو. نو چینایان هم هماغه خلک هم دي چې هغوی کاغذ هم پخوا جوړ کړی و. پخوانی به یې په ډېره ساده طریقه باندې کاغذ جوړولو په کلو کې کورونو کې. نو دغه ویډیو کې هم تاسې کتلی شئ چې دوی لګیا دي ګیا یې راټوله کړله او ګیا نه یې کاغذ جوړولو کار روان کړی دی. او دا نه پوهېږم د کوم بوټي هغه د تنې پوټکی دی. خو دا هغه ګیا ده چې دوی راواخیستله او په اوبو کې ښه پسته کړل. نو په چیني کې ورسره لیکل کوي نه پوهېږم چې څه شی لیکي، کوم مواد دي چې البته دا حتما کوم عام مواد دي پیدا کېږي. دې کې دا ګیا پسته کړل او کېښوده یې. او دا هغه د کوم بوټي هغه د تنې پوټکی دی. اوس دا اوبو ته په دې صفایي کوي. دا به ځانګړي بوټي د هر یو نه به دا نه وي. کاغذ جوړول هم اسانه کار نه دی، سخت کار. هر یو کار څومره حوصله غواړي. ته اوس دا ګوره څو ځل دی اوبو ته ویشتو، اوس یې راوړل لمر ته یې واچول او هغه ګیا چې دی ایښې وه چې دا به یې څو ورځې ذخیره کړې وه، بیا یې پرېوځلو ته راوړله. زه اوس هم حیران یم چې د دې شي نه کاغذ څنګه جوړېږي. بس کله دغه ګیا جوش کوي او بیا یې وچوي، او کله هم هغه د تنې هغه پوټکي نه دي د بوټي د ساقې چې کومې پوټکي دي هغه وچ کي، کله یې جوش کي. او څو ځلې دا دوی جوش کړل راوړله یې دغه کې واچوله، جوش به یې کړل او را به یې وړله دلته به یې لمر ته کېښوده. بالاخره چې دا شی جوړ شو. نو ډېره خواري غواړي. دا کاغذ به هم پخوا ډېر قیمته و، نو چې دومره په خوارۍ او سختۍ جوړېږي طبعا قیمته به و. دلته دا شی د نسوارو ټکولو او جوړولو لپاره استعمالوي، په هغې ترې کاغذ جوړوي. دا دی خدای ډېر زیات میده کړو که نه، اوړه یې ترې بیخي جوړ کړل اوړه. نه پوهېږم چې څه یې ور واچول، غوړي ور واچول، څه یې ور واچول.
مشکل دا دی چې موږ په دغه نه پوهېږو کنه په چینایي نه پوهېږو هغه اوس دې ته راغله امیدګي دې کې کېښودل شوه څومره سخت کار دی دا نری نری لیر جوړېږي او هغه لیر راوړي او د دې د پاسه ږدي ګورئ اوس ترې دا اوبه وباسي وزن یې فشار یې پرې راوړو ښه دا منظم کوي دا خراب سیډونه یې ترې لرې کوي کاغذ لا لوند دی اوس هم ښه پوره نه دی جوړ شوی لمر ته یې کېښود آفرین والله دا دی کاغذ ښه ویډیو ډېره اوږده شوله خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کوئ او شیر یې هم کوئ تر څو نور ملګري مو ګوري او د دې تر څنګ فیسبوک پاڼه در سره حتما لایک او فالو کړئ مننه ښه وخت